ملا برادر بچو خو ملا انصاري ووژل شو. هرات کې ځانمرګي برید قتل عام کړی. د هرات په ګذرګاه جومات کې چاودنې مولوي مجيب رحمان انصاري ووژه. ځایي سرچینې وایي چې د هرات د ګذرګاه په جومات کې د چاودنې له امله د دغه جومات خطیب مولوي مجيب رحمان انصاري وژل شوی دی. ملا برادر نن هرات ته تللی و چې ملا انصاري هم ورسره په یو ناسته کې ګډون کړی. د سرچینو په خبره د جلسې خلاصېدو وروسته ملا انصاري خپل جومات ته روان شوی و چې جومات ته د ننه کېدو پر مهال پرې ځانمرګی برید شوی. دغه سرچینو اطلاعات روز خبري اژانس ته ویلي چې چاودنه نن د جمعې لمانځه پر مهال شوي او یو شمېر لمونځ کوونکي پکې وژل شوي او ټپیان شوي دي. د چاودنې په اړه د نن ورځې خپاره شوي عکسونه ښایي چې خلک روغتون ته د ټپیانو په لیږدولو بوخت دي. د هرات امنیه قومندانۍ ویان وایي یاده چاودنه کې د ملا انصاري په ګډون 20 کسان وژل شوي، خو ځایي خلک وایي دا چې چاودنه د خلکو په منځ کې شوې ده. د تلفاتو شمېر یې تر هغې څو چنده زیات دی کوم چې طالبان وایي. ملا انصاري پخوا د جمهوریت ملاتړی و او د افغان ځواکونو پر ضد د طالبانو جګړه حرامه ګڼله، خو په وروستیو کې بیا د جمهوریت ضد شو. مولوي انصاري د طالبانو د واک ته رسېدو یو لاسلي ملاتړو څخه و او حتی له ملا هیبت الله خونزاده سره یې د لیدو ادعا هم کړې وه. هغه د ښځو د جامو د اغوستو په اړه سخت نظر درلود او وخت په وخت یې په دې مسله کې دریځ خپل کړ. تر اوسه کوم کس یا ډلې د دې چاودنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. یاده دې وي چې هغه به داعشیانو ته خوارج ویل او طالبانو ته یې ویلي چې هیڅکله په دوی رحم ونه کړي بلکې سرونه ترې پرې کړئ.